د باران په شان په زړه مې راورېږي. د دې ښکلو نه ځانونه ټول وساتئ. اندیش صاحب د دې ښکلو نه ځانونه ټول وساتئ. بې وفا دي بې وفا دي نه خپلېږي. د کوچۍ یارانې وخوړم ملګرو د کوچۍ یارانې وخوړم ملګرو چا ویل نن مازدیګر کډې بارېږي. مړه وسترګو د جانانه کړلو غوس ننګرهاري صاحب مړه وسترګو د جانانه کړلو غوس ما زړګی مې په هېڅ ډول نه جوړېږي. او زما دلسوزه لږ زما په لورې راشه زما دلسوزه لږ زما په لورې راشه سرکۍ شونډې مې په تا پسې چاودېږي. ستا په شانتې او جینۍ ده شینوګۍ ده. ټول ملګرو ته یې ډالۍ وي ستا په شانتې او جینۍ ده شینوګۍ ده. د اسمان سپینه سپوږمۍ ده شینوګۍ ده. زما مینه ورته ګپ ښکاري چې ولې زما مینه ورته ګپ ښکاري چې ولې دا کمکله لیونۍ ده شینوګۍ ده. او د جینۍ دغه انداز مې ډېر خوښېږي. ننګرهاري صاحب وایي د جینۍ دغه انداز مې ډېر خوښېږي. یو څه دنګه څه نری ده شینوګۍ ده. او غټې سترګې او اوږده ښایسته زلفان یې غټې سترګې او اوږده ښایسته زلفان یې هم په کام باندې کوچۍ ده شینوګۍ ده. او د عرفان د مینتوب ښکلې کیسه ده د عرفان د مینتوب ښکلې کیسه ده. او ملګرې م ننګرهارۍ ده شینوګۍ ده. رنګ او اخلاق د یار ورپسې ټکې ټکې د شاتو خوند د ګلاب رنګ او اخلاق د یار ورپسې ټکې ټکې په زخم مالګه د زړګي درد او انتظار ورپسې ټکې ټکې منافقت بل رضالت او د اوسي درې واڼه لکه مچۍ لکه لړم لکه خامار ورپسې ټکې ټکې هغه یې ستا دا یې زما بلې د دواړو شریک حسین صاحب هغه یې ستا دا یې زما بلې د دواړو شریک پلن لن کروزر جګه بنګلا غټ کاروبار ورپسې ټکې ټکې. او ما ته دا خلک برابر او مساوي غوندې دي ما ته دا خلک برابر او مساوي غوندې دي. اسلام پروش ناموس پروش خاین واکدار ورپسې ټکې ټکې. حیران ولاړو ما بچیانو ته مې ساه اخیستل له جیبه خوارم که نه ولې به مې نه اخیستل. ننګرهاري صاحب ښه مې کتل ورته لیدل مې څه مې نه شو ویلی غربت مې ورو ورو له ژوندون څخه خواږه اخیستل. ښه مې کتل ورته لیدل مې څه مې نه شو ویلی غربت مې ورو ورو له ژوندون څخه خواږه اخیستل. نشهیي نه وم مجبوري وه ځکه شپې وتمه چې چا به نه اخیستل اکثر به ما هغه اخیستل. نشهیي نه وم مجبوري وه ځکه شپې وتمه چې چا به نه اخیستل اکثر به ما هغه اخیستل. او په هېڅ صورت کې مې د چا نه سوال د څه ونه که خدای راکول راته چې څه به مې په خوله اخیستل. په هېڅ صورت کې مې د چا نه سوال د څه ونه که خدای راکول راته چې څه به مې په خوله اخیستل. نن مې بیخي د بېوسۍ اخري حد ولیده ننګرهاري صاحب نن مې بیخي د بېوسۍ اخري حد ولیده. یو چا د چا پیزوان راوړی دی پې وړه اخیستل. بولي روانه وه قومونه خرڅېدل مګرم خو صداقت پکې ارزانه پښتانه اخیستل. خلکه زما او د جانان خبره هغسې ده د شوګیرو د هجران خبره هغسې ده. ما ورته وی بابا دې څه وایي رضا شو که نه اندیش صاحب ما ورته وی بابا دې څه وایي رضا شو که نه هغې وی نه که نه قربان خبره هغسې ده. او وړی مې نه دی لازرګر ته زما جیب کې پروت دی وړی مې نه دی لازرګر ته زما جیب کې پروت دی ستا د ټوټې ټوټې پیزوان خبره هغسې ده. او دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه. زما د مینې د داستان خبره هغسې ده. سمې زما د سترګو اوښکې لا ولاړې نه دي سمې زما د سترګو اوښکې لا ولاړې نه دي. د څاڅکي څاڅکي د باران خبره هغسې ده.